د غزني د شهیدانو او معلولینو ریاست د یوې همکاري موسسې په مرسته 600 اړمنو شهیدانو، معلولینو او یتیمانو کورنیو ته خوراکي توکي وویشل. مسؤلین وایي د دغو مرستو موخه د اړمنو کورنیو لاسنیوی، د دوی اقتصادي ستونزو کمول او ملاتړ کول دي. د دوی په وینا په دغه مرستو کې وړه، وریجې، غوړي، بوره، لوبیا او دال شامل دي. نن ورځ موږ د غزني په ولایت کې 600 کورنیو ته توجه لرو چې په دې کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین او همدارنګه یتیمان دا شامل دي په دې مرسته کې. په دې توجه کې چې 6 کلمه غذایي مواد شامل دي: وړه، وریجې، بوره، لوبیا، دال او همدارنګه غوړي. دا 6 قلمه خوراکي مواد دي. په همدې حال کې یو شمېر د دغو مرستو ترلاسه کوونکي د دې اقدام له امله د خوښۍ ترڅنګ د ورته مرستو د دوام او زیاتوالي غوښتنه کوي. د موسسې نه او له شدا او معلولینو چې موږ مننه کوو چې موږ سره دغه همکاري کړې ده. موږ عیالداره چوچهداره یو او په آینده کې هم د افغانستان له خلکو سره موږ له ټولو انجوګانو، ټولو مؤسساتو چې دا خواهش کوو چې له معیوبینو سره، له شهیدانو سره، له خوار و غریب سره دغه همکاري وکړي. 4 دانه یتیم در گردن مونده. امروز 4 دانه یتیم ما دیگه کسی ندارم چه پس خداوند سرپرست. اینمی قدیمه خیلی کمک است، خیلی زیاد کمک است قدیمه. د غزني د شهیدانو او معلولینو ریاست تر دې وړاندې هم د خیریه بنسټونو په مرسته د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.